السلام علیکم ورحمت الله. عبدالتواب صاحب محترم پوښتنه کړې ده، حدیث کې راغلي دي کله چې جنتین جنت ته داخل شي نو بیا به هم په جنت کې ډیر اضافه ځای پاتې وي. دغه اضافه ځای دپاره به الله تعالی نور مخلوق پیدا کړي. دا نور مخلوق چې الله تعالی پیدا کوي دا به انسانان وي که پیران، او که انسانان وي نو دا موجوده انسانان به غوره وي او که هغه انسانان به غوره وي. دا حدیث امام بخاری او مسلم د انس بن مالک رضی الله عنه نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دی: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قدت بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. په دې حدیث کې دا خبره ده چې جنت کې به ډېر اضافه ځای پاتې کېږي او دغه اضافه ځای دپاره به الله تعالی هغې وخت کې نور مخلوق پیدا کوي. خو دغه مخلوق باره کې الله تعالی په خپل کتاب کې کوم خبر نه دی ورکړی چې دا به د انسانانو نه وي که پیرانو نه به وي که د ملایکو نه به وي او که بل کوم قسم مخلوق به الله تعالی پیدا کوي. دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سنتو کې د دې مخلوق باره کې کوم ذکر او خبر نه دی ورکړی چې دا به کوم قسم مخلوق وي او د دغه مخلوق په پیژندنه باندې چاته کوم فضیلت او غوروالی نه حاصلیږي او نه دا کوم علم ورته حاصلیږي. او که څوک د دې نه ناخبره او ناپوهه پاتې شه د ده نه کوم نه فرض ضایع کېږي او نه ترې کوم نفل ضایع کېږي او نه د کوم اجر او ثواب نه محرومیږي. بلکې الله تعالی موږ ته ادب راکړی دی چې تاسې په بې ځایه خبرو باندې ځان مه مصروفوئ، ځان پرې مه مشغولوئ. الله تعالی ویلی دی: قل ما اسألکم علیه من اجر وما انا من المتکلفین. دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې وسکت عن اشیاء رحمة لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها. د ډیرو شیانو نه الله تعالی چپ پاتې شوی د هغې باره کې کوم حکم نه دی بیان کړی د وجې د شفقت او مهربانۍ نه په تاسې باندې هغه خبره ترې هیره نه ده. نو د دغې خبرې په باره کې بحث او تلاش مه کوئ، د هغې باره کې ځان مه خبروئ چې دا به څه حکم لري او دا به څنګه شي او څنګه به نه وي. بلکې د حدیث کې نورې فایدې دي چې د مؤمن مسلمان لپاره هغه فایدهمنې دي. اوله فایده په دې حدیث کې دا ده چې دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې د الله تعالی دپاره رجل، قدم او خفا شته دی، څنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي او د هغه د شان سره چې څنګه لایق وي نو د هغه دپاره قدم او خفا شته دی. ځکه دا حدیث کې دا لفظ راغلی دی حتی یضع رب العزة فيها قدمه. جهنم به نه ډکېږي تر هغې وخته پورې چې د رب العزت الله تعالی خپله قدم او خپه راوالي په دې جهنم باندې کېږي. فینزوي بعضها الی بعض، دا جهنم به یو بل ته راغونډ شي، یو بل سره به لګېږي. نو وبه وایي چې قد اوس لږ شلو ما. د دې نه مخکې چې کله الله تعالی پکې خپه نه وي ایښې نو دا جهنم به په جهنمیانو باندې نه ډکېږي. نو الله تعالی به د خپل قدم په وجه باندې ډک کړي. او دې قدم او رجل باره کې ځینې خلک تعویل کوي او وایي چې د رجل نه مراد رجل الجراد دی. رجل الجراد دا معنی چې یو ډله، یو جماعت د ملخانو، او د قدم نه دا معنی چې الله تعالی به وایي یو مخلوق دی دغه ته ور وړاندې کړي جهنم ته، د هغې په وجه باندې به ډک کړي. خو دغه خبره غلطه ده په دې وجه باندې چې یو کوم مخلوق الله تعالی جهنم ته وړاندې کوي بغیر د جرم نو دا ظلم دی او الله تعالی ظلم نه کوي. وما ربک بظلام للعبید. او بله خبره دا ده چې د حدیث کې حتی یضع لفظ راغلی تر دې چې کیږي الله تعالی خپله خپه یا خپل قدم. که دلته دا لفظ داسې راغلی وی حتی یلقا تر دې چې په دې کې ور وغورځېږي نو بیا به د دې نه دغه بل مخلوق مراد کېدلی، خو یلقا لفظ نه دی راغلی. خپله د حدیث دا لفظ په دې باندې دلیل دی چې د دې نه مراد د الله تعالی قدم دی او بل مخلوق ته مراد نه دی. بله فایده پکې دا ده چې جنت الله تعالی ډېر زیات غټ پیدا کړی دی تر دې چې ټول جنتیان به جنت ته داخل شي. هر جنتي ته به الله تعالی د ځمکې او د اسمانونو نه زیاته عیسا او زیاته ځمکه په دې جنت کې ورکړي، خو بیا به هم په دې جنت کې ډېر ځای باقي وي. الله تعالی به د خپل رحمت او شفقت د وجې نه دغه اضافه ځای دپاره نور مخلوق پیدا کړي. او دا نور مخلوق پیدا کېدل دلیل دی په دې باندې چې جنت کې به د جنتیانو بچو پیدا کېدل نه وي، د جنتیانو به بچي نه پیدا کېږي. ځکه که د جنتیانو جنتي بچي پیدا کېدلی نو بیا دغه اضافي ځای باندې حقدار همدغه د
د جنتیانو بچیان وو، خو نور بچي نه پیدا کېږي ځکه الله تعالی دغه اضافه ځای دپاره نور مخلوق پیدا کوي. بله فایده دا ده چې دغه نور کوم مخلوق الله تعالی پیدا کوي، دغه مخلوق باره کې الله تعالی هم کوم خبر نه دی ورکړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کوم خبر نه دی ورکړی. نو دغې باره کې هسې تکلفات نه دي کول پکار چې دا به انسانان وي که پیرین وي که ملایک به وي او څوک به غوره وي. بله فایده دا ده چې جنت کې الله تعالی حورې پیدا کړي دي، غلمان پیدا کړي دي، هغه د مخکې نه هلته پکې موجود دي، خو هغه چې مخلوق چې کوم الله تعالی هلته په جنت کې پیدا کړی دی نو هغې د دې انسانانو د خدمت دپاره پیدا کړی دی. نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا موجوده انسانان دا غوره دي په هغې حورو باندې او هغې غلمانو باندې، ځکه هغه د دې جنتیانو د خدمت دپاره دي. بله فایده پکې دا ده لکه څنګه چې د اهل سنت والجماعت عقیده ده، الله تعالی به جنتین جنت ته د خپل رحمت په وجه باندې ننباسي. اگر که اعمال یو سبب دی د داخلېدلو د جنت، خو د اعمالو په وجه باندې سړی جنت ته نشي داخلېدلی تر څو چې به الله تعالی رحم نه کړی. ځکه دغه حدیث کې وایي چې الله تعالی به دغه اضافه ځای دپاره نور مخلوق پیدا کړي د خپل رحمت د وجه نه. او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه هم جنت ته د خپل عمل په وجه نشم داخلېدلی تر څو چې الله تعالی ما په خپل رحمت کې ډوب نه کړي حتی یتغمدنی الله برحمته. نو جنت ته داخلېدل دا د الله تعالی په رحمت دی او اعمال د جنت د داخلېدلو لپاره یو سبب دی. والله تعالی اعلم.